السلام علیکم دوستانو. شپږ افغان لوبغاړو د متحده عربي اماراتو لیګ کې تړونونه کړي دي. د متحده عربي اماراتو کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې د نړۍ د یو شمېر نوموتو لوبغاړو ترڅنګ له افغانستان څخه هم شپږ لوبغاړي د یاد هېواد د لیګ لومړي پړاو کې لوبیږي. مجيب رحمان، حضرت الله زازی، نور احمد لکنوال، قیس احمد، نوین الحق او رحمان الله ګربز هغه شپږ افغان لوبغاړي دي چې تر دې مهاله ورسره د لیګ په لومړي پړاو کې د لوبېدو تړونونه سوي دي. په نړیوالو لوبغاړو کې انډر رسل، سونیل نارین، موین علي، سیم بلینکز، هلیکس هیلز، ډیویډ میلان، کریس لاین او کریس جوردن نور هغه لوبغاړي دي چې تر دې مهاله ورسره د ګلوبل لیګ کې د لوبېدو خبرې نهایي سوي دي. نړیوال لیګ چې د متحده عربي امارات په کوربتوب د یاد هېواد د بورډ له لوري پیلېږي، هره لوبډله به 18 لوبغاړي ولري چې د لوبېدو پر مهال به یې ډېری لوبغاړي بهرنیان وي. هیره دې نه وي چې یاد لیګ د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. شپږ لوبډلې به پکې ګډون کوي او ټول ټال 34 لوبې به د ګډونوالو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.